د نړۍ 15 هغه ښارونه چې په نږدې راتلونکي کې به د ځمکې له مخه جارو شي ژباړه ډاکټر نیک محمد ویال. د یو شمېر طبیعي خطرناکو ګواښونو له امله شونې ده چې د نړۍ 15 ستر ښارونه غرق او د ځمکې له مخ به ورک شي. لومړی د چین بیجینګ ښار. دغه ښار کې د تیر کال په پرتله د ځمکې اوبه 4 انچه راپورته شوي دي. د بیجینګ ښار خاوره نشي کولی چې ټولې شته اوبه په مناسبې اندازې سره جذب کړي او لامل دا شوی چې د اوبو سطحه راپورته شي. په دې اړه د جرمني، هسپانیا او خپله چین ساینس او چاپیریال پوهانو څېړنې کړي. دغه پوهانو خبرداری ورکړی چې شونې ده د اوبو دغه لوړوالی د بیجینګ ښار ودانۍ، کورونه، تمځایونه او ټول نور د ځمکې پر مخ څیزونه لاندې کړي. یادو کسانو له سپوږمکۍ بیجینګ مطالعه کړی او اندېښنه یې ښودلې چې د اوبو سطحه په لوړېدو ده او دغه ښار د غرقېدو شونتیا یې رانږدې کړې ده. دویم مکسیکو. مکسیکو د نړۍ دریم تر ټولو ستر وګړي ښار دی. د مکسیکو د وګړو شمېر تر 19 میلیونه پورې رسیږي. ساینسپوهانو په تیرو 100 کالونو کې د مکسیکو د غرق شوي سیمو او برخو په اړه پلټنې ترسره کړي او دې پایلې ته ورسېدل چې که چیرې دا بهیر همداسې ادامه پیدا کړي نو یاد ښار به په بشپړ ډول غرق شي. په تیرو 100 کلونو کې د مکسیکو ځینې برخې تر 42 فوټه تر اوبو لاندې شوي دي. څېړنې ښیي چې اوس هم د مکسیکو ښار ځینې برخې د 8 انچ په اندازه هر کال تر اوبو لاندې کیږي. مکسیکو کې د اوبو د سطحې د لوړوالي لامل د ښار چټلې اوبه یا سویچ ښودل کیږي. مکسیکو زیات سیلابونه لري چې په پایله کې د اوبو سطحه لوړیږي. دریم د ایټالیا وینیس ښار. د دغه ښار هم د تیرو کالونو په پرتله د اوبو سطحه 15 ځلې ډیره راپورته شوې ده. په تیرې یوې پیړۍ کې په وینیس ښار کې د اوبو سطحه تر 120 ملي متره راپورته شوې ده چې لامل انساني او طبیعي کړنې ښودل کیږي. همدا ډول د بحر اوبه هم 110 ملي متره پورته راغلي دي. څلورم د لندن ښار. لندن ښار هم غرقېدو په لور روان دی خو ډیر په آرام. د لندن ښار ځمکه تر ډیره له رسوبي ډبرو جوړه ده چې د اوبو د جذب وړتیا هم لري. سکاټلند کې د یخ ستر یخچالونه شتون لري چې د اقلیم په ګرمېدو سره دغه یخچالونه هم اوبه کیږي او په لندن کې د اوبو سطحه راپورته کیدای شي. پنځم د واشنګټن ښار. د یو شمېر امریکایي پوهنتونونو ترسره شوي څېړنې په ګوته کوي چې په واشنګټن کې د اوبو سطحه په راتلونکو 100 کالونو کې تر 6 انچه پورته کیدای شي چې په پایله کې دغه ښار د غرقېدو شونتیا هم تر ګواښ رسېدلی شي. د نړۍ ټول ښارونه په ځانګړي ډول د بحر غاړې یا ساحلي سیمو د غرقېدو امکان په دې ډیر دی چې د اقلیم په بدلیدو سره هوا ورځ تر بلې ګرمیږي او د یخچالونو د ویلې کېدو شونتیا ډیریږي. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.